د منګه پادکاسټ ته څوک دی. زه یم مینا او د ما سره ناسته ده سلمى ښایسته ګله. دوه ځلې اوس سلما شو پکې تر اوسه یې بس نو ښایسته کیدای شي خلکو نه مانا ویره وه شي چې د پکې. ما نوم شعره. زه سلمى ښایسته سلمى ګله یمه. سلما ښایسته ګله جانا بله پیره جانا و پکې خو د دا ځل دې یاده وتلی دی. خدای دې وکړي تاسو ښه وئ جوړ وئ. د منګه نن منګه د پادکاسټ شپاړسمه برخه تاسو ته ثبتوو او ډېرې خبرې به نه کوو، شروع به یې کړو که نه. شروع د به دې نه کړو. مخکې چې کیسه شروع کړو زه ځان له یو پیاله چای اچوم د دود او دستور سره سم. مخکې مالا لګیا وه چای نه لري اوس دې هغه 2 ساعته مخکې خبره وه. ښه ته کیسې ته اماده یې؟ ساز دې شروع کړئ. واه خلکو ته وی چې ویلکم ټو اور اوجیره پخوا دې خو سمې ډېرې خبرې ورته کولو اوس ناسته چې پاسته او موږ سره ستم هلته ورته نه کلچې کوې. ایښي دي. ته دا ځل یې بیخي بې وفا او شوې خورې. نه د موږ حجرې ته ټول خلک هر پره ښه راغلاست دي، ښه په خیر دې راشي، موږ سره دې کښېني. اوس موږ بیا دغه کیسه یې تاسو لپاره کوو چې تاسو بیا راشئ او موږ کیسه واورئ. ما خو ځان له چای واچولو ښکلی، دلته شکلات ایښي دي، چاکلیټ او اوښه بس که پلي ایښي دي. پلي خو خو پېژنې که نه؟ چوله لیونۍ شوله ژمي یوه کې ما پلي ویله سمه یوه مزه کوي. خبره وکړه. یا ښه لنډه پوښتنه درنه کوم، ژمي کې ته خو یو وخت کې ژمي کې پاکستان ته لاړه وې که نه؟ او پلي دې هلته خوړلي دي؟ او ګرم ګرم ممپلي. او دلته خو ګرم نه دي خو دلته همداسې پلي خو مالې ما دي که نه؟ ټول نه ډېر مې نینې خوښېږي. نینې خو ته ګرم مشهوره ګرم یې نینې. نینې. اوس ښه کیسه شروع کومه او ته دې پکې ساز شروع کړه چې کله انترو شروع کېږي. ډډډډم. یا ته چېرته د وکړې زه څه رقم به درته وکړمه. امام غلي دې کښېنه که ساز نه ته ما امام له طاقت نه کېږي. ما له دې ویله چې ساس وکړه او زړه مې کېدل اوس وکړمه ټول تا وکړله. ښځه لکه وکړي ته چې ما خبرې دا ما ځای کولی شي راپره په کټ کې سر نه. اما کیسه اوس شروع پرېږده کېږي. اوس غلې شه دا کټومه ولاکه. خلک به یا پوه شي وکړي چې ته څه رقم بلا یې. یا ښه. وکړي. ښه د موږ دم. ډېر ښه. شپاړسمې برخې ته په خیر راغلی او کیسه اوس شروع کېږي. دې کیسې د اورېدلو دپاره یا د دې کیسې کولو دپاره موږ څو 42 کاله شاته وخته یعنی کال 1981 ته صحیح خبره کې چې وکې 6 د مارچ د جمعې ورځ 1981 کال د لوبیک ښار ته څو. لوبیک ښار په جرمني کې دی، د شلیسویګ هولشتاین سره نږدې دی. څوک چې جرمني کې اوسیږي هغوی پوهیږي چې دا کوم ځای کې دی. هوا لږ غوندې سړه ده، د باندې خلکو جمپرونه اغوستي دي. موږ د یوې محکمې مخې ته ولاړ یو. هلته لا تر اوسه پورې دومره ډېر بیروبار نشته دی ځکه تر اوسه سهار وخته دی، څه کم 10 بجې دي. په دهلیز کې 2 ښځې لاس په لاس را روانې دي. داسې ښکاري چې دواړه به ملګرې وي. دواړه محکمې کې یوې کوټې ته ننوځي. هغلته ګوري شاوخوا ته، خو دغلته لا تر اوسه پورې څوک نشته دی. تنها د محکمې کارکوونکي دي او یو څو خبرنګاران راغلي دي. دواړه بیرته د کوټې نه راوځي، خپل لاسونه خوشي کوي او دا یو ښځه په ویښتانو باندې لاس راکش کاږي، خپل ویښتان رسموي. دا ښځه داسې د 29 کالو ده، ډنګه جګه ونه لري، ښایسته خرمایي ویښتان لري او لنډې پیچکې په مخ باندې خورې ورې پرتې دي. دوی دواړه ملګري کینی په دهلیز کې صبر کوي تر څو نور خلک راشي. خلک د دوسیګانو سره شاوخوا ته مصروفه دې خوا ته تیریږي او هغې خوا ته تیریږي. په دې وخت کې یو سړی راننوځي. دا سړی هماغې کوټې ته ننوځي کومې ته چې دوی مخکې ننوتي وو. دا سړی تر اوږو پورې ویښتان لري، داسې لنډه بوچه پیزه لري. د نورو سړیانو سره دا ننوځي او هلته په چوکۍ کینی. دا یوه ښځه داسې لږ په وارخطایۍ باندې هم ورپسې ورننوځي.
او د یو څو مترو په فاصله کې د هغه نه لرې درېږي، خو داسې درېږي چې هغه سم صحیح وګوري، لکه هغه ته مخامخ وي. خو د سړي په دې ښځه باندې هیڅ پام نه دی، ځکه د سړي د ښځې ته شا ده. دې وخت کې دا ښځه خپل جب ته لاس کوي او یوه تومانچه رااخلي. تومانچه رااخلي او دا سړی پوره 8 ډزې ولي. 6 ډزې یې په ملا کې ولي، یوه ډزه یې په لاس باندې ولي او یو ډزه هم په چت باندې لګېږي. دا کار په محکمې کې د ټولو خلکو په مخ کې کېږي. دې نه وروسته دا ښځه سرشاره تومانچه په ځمکه غورځوي او خلک منډې رامنډې وهي، وارخطایي جوړېږي، ګڼه ګوڼه جوړېږي. پولیس راځي او دا نیسي. او دا ښځه صرف دا یو خبره کوي چې دا ما په مخ باندې ویشتلو، خو افسوس چې په شا مې وویشتو. ما غوښتل چې دا په مخ ولګېږي. پولیس چې کله دې ته ولچک وراچوي نو دا به وایي چې دا خنزیر ما په مخ ویشتلو، خدای دې وکړي چې مړ وي. اوس راځو چې دا څوک ده او ویلې د جرمني په یو ښار کې په محکمه کې داسې یو کار یې وکړلو. دې دلیل څه شی و؟ ښه، مبارک خلکانو او ویلکم د مونږ شپاړسم برخې له. شپاړسم برخه له ښه دې بچ کړله. ښه، نن د چا قسمت د مونږ له راوړلو؟ نه یوه خبره دا به فکر کوم تا به یې نوم هم اورېدلی، د مریانه بخمایا کیسه مې درته مریانه راوړې ده. بخمایا. مریانه ډیره او مشهوره کیسه ده په جرمني کې، لکه تر دې وخته پورې داسې چا یو کار نه و کړی. نو ما مو ویله ښځې داسې کارونه نه کوي، خلک داسې نه مړ کوي بل خلک. ښځې د سټاتستیکو کې کمې دي چې بل څوک مړ داسې کوي. جرمونه کوي. هغو هم بل خلک مړ کوي، جرم کوي، خو هغو داسې زار باندې کوي یا داسې په ویلو یا تومانچې باندې کمې ښځې دي چې بل څوک مړ کوي. و او دا به د ټولو مخکې کنه محکمې منځ کې د دې کار دغه داشه و چې محکمې منځ کې او خپل لکه قانون په لاس کې واخلې دغه وکي. خو مونږ راځو چې ویلې د ښځې دا کار وکړلو. داسې حالت پیژنې چې ته سمه ډېره ستړې وې او تا له خوب نه دې رسي؟ او سم ډېر و. ځکه پوهېږې خسته یې، ټوله ورځ د خوب دې هم نه دی کړی او خوب هم دغه دی، خو بیا یا خو بیا مغزه دې داسې ستړی نه یي، لکه ستړی م یي خو بیا هم خوب له دې نه پرېږدي. او داسې یو نو رقم ته بل شی درکې ده چې نه دې پرېږدي ویښ چې ویده غوندې شې. وې داسې یو رقم ته. یا او همدغسې یا ماغزو کې د داسې ډېره ټوله ورځ کې داسې ډېر شیان تېر شوي چې ماغزه دې څه کار نه دغه کوي، خوب ته دې نه پرېږدي. همدغه شی موږ د یو بلې د وکلنې حنا سره همدغه شی شوی دی. انا څوک شوه؟ انا د مریانه بخمایا لور ده. ښه. او دا یوه شپه راځي چې دا ډېره ستړې ده، خو دې ته هېڅ خوب نه ورځي. دا ځکه چې دې د هغې نه یو شپه مخکې د مور سره په هماغه کنایپه کې میخانه کې مور او پلار د دې یوه کنایپه لري، میخانه لري، او هغې کې ورسره ټوله شپه تېره کړې ده، ټوله ورځ که نه ورځ هم همالته وه، شپه هم اوکې، دا همالته څه وه. رقم مور او پلار دي چې ماشوم هلته پرېږدي؟ اوس کیسې ته رسو چې دا ویلې که نه، نو هلته یې ټوله ورځ تېره کړې، هلته د میز شاته هر پیره مور و پلار یې هلته کار کوي او دا د میز شاته لګیا یې ګوډیانې کوي، یعنې دا د 7 کالو ده، وړکۍ ماشومه ده که نه. او په دې شپه باندې چې دوی کور ته راشي، میخانه کې خو موزیک هم وي، خلک وي، رڅي، خلک خبرې کوي، کیسې کوي، لږ جیګ هم وي، اوازونه دغه یي که نه. دا وړکۍ ماشومه نشي ویده کېدلی. څو کالو ده؟ 7 7. نو کله چې دوی مور او لور په سختۍ سره ویده شي، یو رقم ته سبایي کې چې ګوري بس ساعت زنګ وهي او ساعت دوی باندې ناوخته شوی دی. ناوخته شوی دی یعنې په جرمني کې مکتب ته ماشومان لکه په 6 کلنۍ کې چې یعنې انا چې ده د مکتب ماشومه ده، مکتب ته باید لاړه شي. او په دې ورځ باندې مور او لور راجګېږي او ګوري چې ناوخته دی، مکتب خو شروع شوی دی، ښه اوس څه شی وکړو، اوس څه شی وکړو. ایسته مور یې ورته وایي چې ښځه نن مکتب ته مه ځه. تا له دې کره مور داسې خبره کړې ده؟
نن مکتب ته مو څه نن پاتې شه إمم، کور کې. او چې رښتیا درته وایم هو ډېر اهم. داسې کله کله و، کله ویله چې نه مه ځه او کله ویله او ښه خیر ده چې مریضه یې یا چې داسې لکه وړوکه بهانه چې لرله به یې ویله ښه خیر ده. داسې إمم. و doch. و دې ته مورې وایي چې زه نن مکتب ته مه ځه، هسې نه موږ دواړو باندې ناوخته شوی دی، اوس دې نه شم رسولی مکتب ته، نن مکتب ته مه ځه، نن پاتې شه. اهم، نو انا کور کې پاتې کیږي او مورې پاتې کیږي. مورې یو ځای کې وخت لري د عکسونو، لکه مورې یو رقم ته موټر لري چې هغې باندې ډېر زیات کارتونیان دي، داسې رنګه موټر دی او لوبې هغې ځای کې دا وړوکی ښار دی، دې ځای کې به هر څوک داسې موټر نه لري که نه. نو هر څوک غواړي اهم، چې د دې د موټر سره عکسونه واخلي، اخبار والا غواړي دې د اوکې. موټر سره عکسونه واخلي. نو مورې داسې یو ځای کې وخت لري چې لاړ شي عکسونه واخلي. نو اهم، انا د چای نه بعد ډوډۍ نه بعد غواړي باندې وځي لوبې وکړي. مورې ورته وایي چې ته کله باندې لاړلې لوبې وکړه خو بېرته په وخت راشه، ځکه زه م اوس وځمه، زه عکسونو والا سره وخت لرمه، چې بېرته راشو بیا دواړه یو چیرته ځو، یو بل چیرته دوی دواړه باید یو ځای لاړ شي. نو مورې هغه دغه نه خلاصه شي، بېرته کور ته راشي خو ګوري چې انا نشته دی. اهم، انا دې وخت کې یو سړی په کوڅه کې ګوري، هغه سړی داسې ږیره غوندې لري، ویښتان لري، داسې لکه شانته اوږده غوندې ویښتان لري او داسې لنډه بوچه پیزه لري. نو هغه سړی انا ته وایي چې انا راشئ ما پیشوګانو سره لوبې نه کوئ؟ ما پیشوګانې کور کې لرمه. واه! ښه کانو ښه د خپل ماشومانو له زده کوي چې یو سړی سړک باندې درته وایي چاکلیټ سړی وي که غواړئ ښځه وي. یا هر څوک چې وي راشه د ما زه تا لپاره چاکلیټ لرمه دا چې درته وایي یا پیشوګان بیبیس یا سپین بیبیس که کوکړن هغه زه کور کې لرمه ورته وایي چې ماشومان هغو سره لاړ نشي هیچا سره هم لاړ نشي هر چا چې وایي چې د هغه له وایي چې زه د پلار ملګری یمه ورسره لاړ نشي نو اوف! چې دا کومک د راسره منې په وکړه ډله دغه کې لیاره داسې نه راته تلله وښیه. کومک راسره وکړه دا لیاره راته وښیه، دا وکړه یا دغه د یو شي دیسکاشنجیکا دپاره. دیسکاشي باید کې ورسره وګوره زه دې باره کې درته بیا اخره کې یوه کیسه کومه. دا هغه یو ډسکشن ما هم یوه کیسه کې وه که نه، خاله او ماما او کیسه کې خاله وه. او ماما کیسه هلته هو. 2 نفره ام، ماشومان پټول او مړ کول او هغو له هم ویله چې ډسکشن مې ورکې دي او اغوستې ده ورسره لاړ شه ما سره لږ وګوره ښه هو. خیر و نو دې ته ما خو انا هیڅ لکه زړه کې داسې بد شی نه ګرځي، ځکه انا دا سړی پیژني، دا چې دی دا د دې کلي قصاب دی. قصاب خو پیژنې مڅکه، دا د دې کلي ښه مڅکه دی او هغه بله کوڅه او کې د ده د مڅکه پلار چې او د وي کور ځای دی. کساب هم چې وي ماشومان هم نه پرېږدي دا سړی پوهېږي چې چکو باندې څه چلان دی ښه هو. نو بس انا وایي چې ښه صحیح ده، بس انا ورسره ورځي او هلته چې لاړه شي هغه سړی دروازه رابندوي او داسې څو ساعته دا انا چې ده دا خپل کور کې پټه ساتي، بندۍ ساتي چا خبره که نه. هغې په کوشش کړی چې غواړي ووځي د کوره خو هغه نه پرېږدي. داسې 3 اهم. بجو د ورځې شاوخوا کې دا رجیږي انا مړه کوي. انا مړه کوي او د دې د ولې؟ مرګ نه خوشې په خوشې. دا خبرې به وروسته زه درته کوم چې ویلې مړه کړله که نه. ویلې خوشې اوس بس نه خو خوشې بس مړه کوي. ځکه د سړي باره کې به وروسته دا کیسه همداسې ټکی په ټکی درته کومه چې دا سړی ویلې دا یې مړه کړله ښه. اها نو دا مړه کوي او د دې د مرګ نه وروسته چې څنګه دا مړه کي یو ساعت یا نیم ساعت وروسته دا څي خپلې ملګرې له خپلې نامزادې ته وایي چې ما داسې یو ماشوم دغه فلانکي د کور ماشوم مې راوستلو، پیشوګانې مې ورته ښودلې او مړه مې کړله. او رښتیا پیشوګانې لره؟ هغه پیشوګانې لرلې وو. په دې باندې انا اوکې ورسره لاړه که نه چې انا دا پېژندلو چې وایي چې دا قصاب دی اوکې پیشوګانې لري راځه ځان سره یې بوځه. نو دا خپل نامزادې ته وایي چې ما هغه جلکۍ مړه کړله، وړکۍ جلکۍ مې مړه کړله او زه اوس ګورمه چې چیرته یې دغه کړمه که نه. نو دا داسې فکر کوي چې یاره ما نامزاده به بس چاته ورته نه وایي او ځان سره به دا خبره وساتي او ایما ټیم د ما ټیم کې به وي چا خبره.
دا چې څنګه وځي نامزاده یې راجګي کې پولیسو ته څنګ وایي چې داسې آفرین! او داسې چې د یو وړوکی ماشوم مړه کړې ده که نه د ده سړي نوم کلاوس ګرابوفسکي دی که نه چې اوس اهم. لکه نوم ورته راپرې واخلو وایي چې کلاوس یو وړوکی ماشومه مړه کړې ده نو پولیس دستي رڅي او د پسې ګرځي او چې دا را پیدا کړي که نه نو د ده ملګرې دې وخت کې د کور نه وتلې ده ځکه کیدلی شي خامخا به ډارېدله ورنه چې هغه اوس هلته یو وړوکی ماشوم یې مړه کړله څوک څه خبر چې ما باندې یو شی کوي یا څه رقم ته دغه کوي ځکه اوس خو زه یې راز نه هم خبره شولمه نو ایسته ایسته دا خپلې ملګرې ته دا باندې وځي چې دا د دې ماشومې مړی یو چېرته ښخ کي یا یو چېرته یې سنبال کي یو چېرته یې دغه کي که نه رڅي بیرته کور ته د او مړی خپل کور کې وکړله او نامزاد یې سره بل ځای کې اوسېدلو؟ و مړی ها. خپل کور کې وکړلو او نامزاد یې بل ځای کې وه او دا خپلې اهم. نامزادې ته ورغله او ورته ویلې چې دغسې ما یو جلکۍ مړه کړله ښه، ښه، ښه. او زه غواړم چې دا مړی اوس لکه یو چېرته یې ایسته کړمه چې څوک یې را پیدا نه کړي ځکه دا خو قصاب و که نه ښه بس ته که نه یوه پوښتنه مې وکړله بیخي دې کیسه مې درته ډېره اوږده کړله نو د دا څي باندې او دا د انا مړی چې دی هغه په یو کارتن کې اچوي او په ډېر بد شکل یې اچوي که نه داسې تخته کوي او بیا ورنه پلاستیک غوڅکۍ. تاووي نه غوڅوي نه هېڅ شي تا نه ویلې کوي تختۍ. ورباندې غوښه چې تختۍ سړی خو غوڅوي. تخته کوي داسې په زوره ورکې ننباسي کارتن دا Stopfen, reinstopfen. genau ځایږي نه ورکې آه. خدای په زوره په پکې زوره ننباسي ننباسي. یا دا خو و وایه تختۍ ویلې وایي. تخته کوي یا غوښه سړی تخته کوي. نه مونږ چې یو شی چې یو بوجۍ کې تخته کوي یو شی چې بوجۍ کې ننباسي ښه. یا نو هغه په زوره پکې ننباسي او بیا پلاستیک خو ډېر بد شکل کې که نه او نور په بایسکل باندې دا کارتن دا وړوکی کارتن راخلي په بایسکل باندې تړي او بایسکل باندې روانېږي لکه هېڅ پلان نه لري چې دا چېرته پټه کړي چېرته یې دغه کړي هېڅ پلان نه لري بایسکل باندې دا کارتن تړي او نور روانې چې ایسته یو چېرته د اوبو غاړه غوندې داسې ویاله غوندې روانوي هغلته یو تونل وي هغه تونل کې ایسته ورننباسي ورختای کړي که نه وایي چې زه دلته څوک مهم. نشي را پیدا کولی نو دا خو دې وخت کې خبر نه دی چې د ملګرې لاړه د پولیسو ته یې حوال ور کړی دی مهم. نو چې او کله لږ پولیس کورمغزه مو. او لږ نه لږ ډېر کور مغزه و ښه. نو پولیس خبرېږي او پولیس رڅي ګوري چې اوس دې او دې ملګري چې و د دوی یو ځای و داسې رستورانټ غوندې هغه هم داسې کنایپې وه لکه میخانه وه دې او ملګري به یې هر پیره دغه نامزاده چې و ډېر وخت به یې هغې ځای کې تېرولو نو هغه اوس هم دا لاړو هماغه کنایپې کې ناست و هماغه میخانه کې ناست و ملګري لاړه او پولیس یې ځان سره هملته بوتلل او هماغلته پولیسو دستي د ګرفتار مور کړل او پلار ونیول کنایپې ته ځي. نه د دوی دا بل ځای کې دا بله کنایپې ښه. وه ما هغې ته لا ویله. نور دا خو به دا بیخي خو بله کیسه بیخي. وه یا. مور خو یې هغلته ورکه لیونۍ ګرځېدې د خپلې لور پسې چې څنګه لور مې باید 12 بجې په کور کې وای 12 بجې څنګه کور کې نه ده ښه. 12 بجو پورې لور رانغلله نو پولیس دا ماشومه ګوري چې دا څوک ده څه رقم ته ده او خو پوهېږي ځکه دا وړکی کلی ده ټول پوهېږي چې دا چا ماشومه ده دغه یې ده ایسته د پولیس د مریانې ته خبر ورکوي چې دغسې تا ماشومه پیدا شوله او مړه ده او قاتل هم موږ نیولی ده دغه کړی دی دونه هغه زر هر شی وشو. هر څه سم صحیح زر وشوله هغه د پولیسو کمشنر وی چې ما تر اوسه پورې دا هېڅ د یاده نه وځي چې مریانې نه غوښتل خپله ماشومه وګوري او هېڅ دا خبره نه قبلوله چې د هغې لور مړه شوې ده هغې هېڅ نه منله ویل چې نه مړه نه ده او زه نه غواړم چې د هغې مړی بیخي وګورم دغه یې کړمه مهم. په همدغه شپه کې دغه کلاوس چې دی دا اقرار هم کوي او وایي چې ما هغه مړه کړله دا حالت داسې و ویلې اوس ورته ویې که نه ویلې. درته وایم هغه وایي چې دا راننوتله ما راننباسله خپل کور ته د لوبې کولې هماغه پیشوګانو دغه سره یې لوبې کولې او دا بیا کېناستله په چوکۍ باندې د ماړۍ چوکۍ باندې او هغې طرف ته په ماړۍ باندې په بله چوکۍ باندې ما د ښځې یا هغه د نامزاد جراب کش غوندې پروت و که نه مهم. هغه مې راواخیستلو او هغه مې دې ستوني کې واچولو ستوني کې مې واچولو او کلک مې وتړلو او هغې کې نور هغه شټېدله هغه ښه اوس ویلې یې مړه کړله دې باندې زه اوس تر اوسه پوه نه شوم. هلته یو جورابه پرته وه او یو جراب څوک کش یې جورابکش باندې مړ کوي خو دا خو هسې داسې خو نه کوي. داسې نورمال لیونی دی. و
خو دې پادکاسټ لږ کې نه خو هر څوک چې لیونی وي، دا به هم و لیونی وي. خوشي په خوشي یو نفر نه رسي کنه ماشوم هلته په چوکۍ باندې ناست یو جراب کش په سر راتاو کو خره پورنه تیر کا کنه دا سړی چې و دا پخوا هم د جرمونه کړي وو پخوا وختونو کې کنه دا د 13 کالو سړی دی نو د پخوا هم جرمونه کړي وو دا یو ځلې یو کال د پاره زندان ته لاړلو هغه داسې زندان ته ځکه لاړلو زه درته وایم ولې ماشومانو سره بد کارونه کوله که نه؟ آفرین هیڅ څوک خو هم نه 15 کالو سړی یو پردۍ جرګې ته نه وایي چې راشه د ما کور ته پیشوګانې وکړه او هغې نه بعد یا هغه جرګې مړه ده. یا او ښه. دا دغه جلکۍ دا اوس چې کومه کیسه کوم دا جلکۍ د هغې وخت کې د ستوني نه کلکه رانیولې وه ستوني نه نیولې وه زور کولی چې هغې ډېرې زیاتې د حد نه ډېرې جګې چغې ویلې دا سم حیرانه شو چې دا ویلې داسې چغې وایي خامخا ستوني نه نیولې وه ځکه مهم. به یې چغې ویللې نو هغې چې ډېرې چغې وویلې ده خوشې کړله وډار غوندې شولو هغې جلکۍ ورنه منډې کړلې وتښتېدله د دې د لاسه دا مهم. به یو کال زندان ته راغللو د دې نه مهم. وروسته چې دا یې زندان نه دغه شولو د 2 جلکیانې باندې نور لکه جنسي تجاوز یې وکړلو مهم. هغې باندې چې وکړو هغې د لاسه دا بیا بندي شولو خو هغه بند کې وخت تیر نه کړلو هغه بیا داسې مرستون لکه پسیخیاتري ته لاړلو او مهم. پسیخیاتري کې لکه د مرض معلوم شولو دې ته پیدوفیلي وایي چې لیونتوب. لیونی دی دې باندې ډاکټران پوه شوله او پیدوفیلي چې هغه خلک چې ماشومانو سره لکه ماشومان یې خوښیږي او غواړي ماشومانو باندې جنسي تجاوز وکړي دې ته دا شی وایي که نه پیدوفیلي مهم. نو هغو ډاکټران ورباندې نه پوه یا شو معنا دا نه ده چې تجاوز ورباندې کوي د دو مغزو کې دغه فکر دی چې دو یو هغو سره مینه لري داسې لکه غټان چې یو ریلیشنشپ لري دو هم ورسره ولري دو داسې بد فکر نه کوي چې دا یو بد کار دی دو پره لکه چې یو سړی یو ښځه سره مینه لري دو فکر کوي چې دا ښه شی ده چې یو ماشوم او سره مینه ولري و او بیا هغه مریض پیدوفیلان شته پکې هغو چې یا ځکه جرمني کې هم ډېر شته چې وایي موږ دا مریضي لرو موږ پوهېږو چې دا ښه کار نه دی بیا خپل ځانه ډاکټر له ځي او او تراپي کوي او بیا نور خلک شته چې نور شیان پکې وي لکه مغزه چې کمزور لکه آی کیو یې چې کم وي یا نور شیان چې وي بیا داسې لیونتوب کارونه کوي یا خپله چې بد وخت یې تېر کړی دی یا خپل ځان باندې داسې شیان شوي دي په دې کمبینیشن کې به بیخي بد. و یا نو د تم ډاکټران وایي چې دا خطر شته دی چې ته بیا دا کار وکړې که نه لکه مهم. داسې نه ده چې ته اوس بیخي ښه شولې دغه شولې دا خطر شته دی چې ته بیا دا کار وکړې نو داسې وکړه چې ته لکه موږ تاله یو رقم ته عملیات کوو چې ته هغې نه بعد ته هیڅ لکه ماشومانو باندې مینه رانه شي یعنې هیڅ داسې دې فکر کې رانه شي چې ته مهم. لکه وښیه خسي غوندې که نه مهم. دغه کو دی چې تا هیڅ هغه نارینه هورمون دې بیخي تولید نشي او هیڅ ماشومان او د خلکانو باندې مینه رانه شي یا داسې شکل باندې چې تجاوز ورباندې یا وکړي خو کار یې ونه کړلو. او دا سم خوشحاله دا وایي چې اوکې زه خو بیخي آماده یم لکه دغه ښیي وایي چې ښه خو صحیح ده پوهېدلو زه چې خو ښه کار نه دی ځکه هغه دې له آمدم و. او دا لاړلو دا کار کوي او یو څونه وخت آرامي ده یو څونه وخت هیڅ شی هم نه کوي د دې نه مهم. وروسته لکه دا نور راخوشې شو که نه ازاده دی د عملیات یې وکړلو د دې نه وروسته دا ځي یو ډاکټر ته دغه ډاکټر ته دا د نارینه‌وو ډاکټر ته ځي او ورته وایي چې زه دا ورته خپله کیسه نه کوي چې زه زندان کې وم او د دې شیانو د لاسه 2 جلکیانې مې تجاوز مې ورباندې کړی او دغه مې ورباندې کړی و وایي چې زه داسې په تکلیف وم او بل تکلیف مې لرلو بانې دروغ ورته ووایي او د دې د لاسه یې ماله دا عملیات وکړلو خو زه اوس بیرته ښه مهم. شوی یم ما دوا وکړه ما تراپي وکړله اوس بیرته ښه شوی یم زه غواړم چې دا عملیات مې بیرته راوګرځوم سرچپه یې کړم مهم. هغه ډاکټر د دې نه بغیر چې ریسرچ وکړي د دې نه بغیر چې کمه وګوري کړې چې دې ډاکټر رښتیا دا ویلې اجازه عملیات لري؟ شوی و هغې وختونو کې 1980 کال کیسې موږ کوو که نه ښه. لکه هغې وخت کې سیستم لږ بل رقم ته و نو مهم. د ده عملیات را سرچپه کوي یعنې دا بیا خلاص دغه لري لاس لري دا مهم. به هر څه بیا کولی شي که نه نو د ده عملیات را سرچپه شولو او دغه نتیجه یې وه چې اخره کې لکه په انا باندې د انا راونیوله او انا باندې مینه راغله او انا یې مړه کړله دغه یې کړله
بیرته راځو هغه ځای ته چې ده اقرار وکړو پولیسو ته یې ورته وویل چې دا یې څه رقم ته مړه کړله که نه او بیا یې مړی په کارتن کې واچولو او تونل کې ننه باسلو. نو دا د دې وخت نه اوس ورو ورو وخت تېرېږي محکمې پروسه روانه ده یوه محکمه شي بله محکمه شي تقریبا 1.5 کال تېرېږي که نه کال یو کال تېرېږي لکه یو اتیاوم کال شولو. یو مهم. اتیاوم کال ایسته مریانه راجګېږي خپله هماغه ځای ته اوس راځو چې تومانچه خپله راخلي او دا سړی بدون د دې نه چې سزا ته صبر وکړي چې محکمه ده ته څه سزا اوروي څه دغه ورته کوي د خپله تومانچه راخلي او دا سړی اته ډزې باندې ولي او د محکمې سزا هېڅ پاتې کېږي په ځای باندې پاتې کېږي ځکه دا سړی هماغه ساعت کې مړ کېږي د هماغه ډزو د لاسه 6 ډزې په ملا باندې ویشته وي که نه. خو مریانه به زندان لڅي. اوس د دې په ځای چې د دې سړي محکمه باید شوې وای د مریانې محکمه شروع کېږي. او اوس مریانه کیسه څوک ټوله ده؟ د مریانې کیسه ده. اوس رسو دې کیسې ته چې مریانې څوک ده او څنګه یې داسې جرأت وکړلو یا څنګه یې داسې کار وکړلو که نه. مریانې چې ده هغه لکه څنګه مې چې وویل مریانې بخمایا نومیږي په هامبورګ کې په 26 د مای 1945 کال د هامبورګ په ښار کې په جرمني کې پیدا شوې ده او په هغې وخت کې د هنوفر سره نږدې یو ښار و وړوکی شانته ښار و هغه ځای کې دا غټه شوې ده. دا د دې مور و پلار چې و هغه ډېر داسې دینداره مور و پلار یې و او ډېر دغه و داسې تنګ نظرې و قید به یې پرې ورباندې کولو ډېر زیات کنټرول یې ورباندې کولو د حد نه ډېر. پلار یې چې کوم و لکه هغه افغاني فامیل. تقریبا وښیه و ډېر قیدګیري ورباندې کوله خو دې فرق سره دې پلار چې و هغه په دویم جنګ کې چې و افسر و لکه آرمي کې و که نه او ډېر مهم. زیات شراب یې څښل نو کله به چې ده شراب وڅښل بیا به یې د حد نه ډېر دې وخت کې مریانه د 3 کالو وه دا به یې بیا د حد نه ډېره ویله او موږ د ماشومانو ویلو ټکولو باره کې هم خبرې وکړې که نه دا به یې م ویله او دې مور به یې م ویلله لکه دواړه به یې مهم. سم ډېر ویلل چې دا به نشه و. نو یوه ورځ د دې د مور دپاره دا هر څه بیخي ډېرېږي. مور یې وایي چې یاره دا خو نور نه کېږي هره ورځ به دا ویل ټکول وي هره ورځ به دا شیونه وي. ایسته دا 3 کلنه مریانه ځان سره اخلي او د خپل سړي نه بېلېږي او ورنه طلاق اخلي. طلاق اخلي بس دا څي بل سړي سره واده کوي. بل سړي سره واده کوي هغه سړی چې دی هغه داسې دا جګ دا غټ موټر لکه لاریانې غوندې که نه خو لرې لرې ځایانو ته چې وړې هغسې سړي سره واده کوي د لارۍ ډرایور سره. ټرکه. هو هغې سړي مهم. سره واده کوي. باران نه پټېدم ناوې لاندې مې شپه شوه. نو هغې سړي سره واده کوي او هغه سړی داسې دی چې هغه د دې بل مېړه نه یې بدتره دی. هغې مریانه سمه بده رڅي او مریانه سمه ډېره نور هم وایي. ځکه واه هغه خو دا خو خپل پلار هم یو نه دی که میړه نه. نه تښتي ځکه هو ویلو خوري بل میړه لڅي چې کور کې هم نه وي او وایي و چې هغه قاعده. راشي هغه یې لرې ځای نه رڅي لکه ټرک چلوي که نه لرې ځای نه رڅي او بیا هغه هم سم ډېر شراب چښي او بیا راجګېږي خپله ښځه م وایي او مریان هم وایي خو مریانه لږ ډېره وایي ځکه هغه یې هېڅ خو نه خوښېږي. ټول لیونیان دي. او نو څه فکر وکړه مریانه داسې وړکینتوب کې غټېږي مریانه هېڅ مینه محبت نه پېژني چې یو څوک دې ته مینه ورکړي یو څوک دې ته محبت ورکړي لکه سړیان دې له مینه محبت ورکړي دا 2 سړیانې چې په ژوند کې وه دوی داسې وه. نو باوجود د دې نه مریانه مکتب کې سمه تکړه ده خو دا پلار یې هېڅ نه پرېږدي دا مېرنی پلار یې چې کوم دی هغه یې نه پرېږدي چې ګمنازیوم ته لاړه شي لکه ښه مکتب ته لاړه شي که نه مهم. دغه کوي هره پیره یې ډېر بې عزته کوي دغه کوي. یوه ورځ د مریانې یو همسایه راجګېږي مریانه وړکۍ ده په هغې باندې جنسي تجاوز کوي په مریانه باندې. مهم. مریانه رڅي دا کیسه په خپل کور کې کوي. چې کله کور کې دا کیسه وکړي د مېرنی پلار یې راجګېږي او ورسي هغې سړي پسې او هغه سړي ته وایي چې لکه ورته په غوسه کېږي او ورته وایي چې ښه پیسې ماله راکړه او زه پولیسو باندې عریضه نه کومه. لکه دغه پوه شولې خبرې باندې. اوس ځکه زه غلی شوم ما ویل واه خلک فکر کوي اوس ما چې دا دغه کول خلک فکر کوي چې دا به اوس په غوسه یې اوس به ورته ورپسې ورځي دغه سړي ویل به ووایي او سم ډز او ډوز به ورنه وباسي. او نه هغه ورځي داسې سم په غوسه غوسه باندې خر ورځي ده. او ورته وایي چې پیسې ماله راکړه چې زه پولیسو باندې عریضه ونه کړم. هغه سړی رښتیا دله پیسې ورکوي هغه ټولې پیسې دا په خپل جیب کې اچوي که نه او بېرته چې واه کور ته راشي بیا مریانه سمه ډېره وایي هغه وایي چې دې کې ته ملامته وې ته په کوڅه کې نه ګرځېدې هغه سړي به نه لکه تا باندې تجاوز به یې نه کولو.
به ټوله ملامتیا د دغه له ورکوي. زه دې له خوشحاله یم چې موږ دې شیانو باره کې موږ لایفونو کې به خبرې کوو. موږ دونه ډېر موضوعات دي نه دې مونږه کنه. باید اوس دې باره کې هم لږ خبرې وکړو ځکه افغانستان کې یا نور کلتورونو کې هم داسې ده چې ډېر ملامت هغه جرکۍ له ورکوي ورته وایي چې ویلې داسې ملامتیا. کالي دې ویلې داسې کالي دې واغوستله، ویلې داسې وورې خندل، ویلې میک اپ دې واغوستله، ویښتان دې خلاص و، داسې خبرې ورته کوي ماشومانو له. خو څو کاله وه مریانه؟ مریانه هغې وخت کې د 14 کالو 14 کاله ماشوم هېڅ داسې فکر هم نه کوي. او هغه لورې چې وه 6 یا 8 څو کاله وه؟ 7 کالو 7 کالو. هېڅ ماشوم داسې فکر نه کوي. د غټان داسې چټل فکر لري چې یو وړوکی ماشوم چې هلته ګرځي او لږ ویښتان یې ورښکاره شي او ده ووایي چې دا څومره ښایسته ده یا داسې مینه ورباندې اړځي. یا خلک هره پره داسې ښځو له یا هغه ماشوم یا هر چا له غلطي هغه Schuldzuweisung ورته ورکوي. خو رښتیا also سړیانو کې دغه ټوله غلطي ده او د یا سوسایټي کې چې هو. ماشوم له وایي داسې ونه ګرځېږي هغه به داسې فکر کوي. ویلې هغه سړیانو له نه وایي چې ته ولې داسې چټل فکر کوې لکه یو ماشوم نه. دا ټوله زه غلطي ده. فکر کوم لکه ډیری وخت ښځې مورګانې خپل لورګانو ته وایي که نه واړه ماشومانو ته چې دغه د ټیکری دې سم کا ورور به دې څه وایي یا به د پلار څه وایي چې دا څه رقم ناسته ده که نه ډایرکټ مهم. سړي دغه کېږي پکې رښتیا هم چې رښتیا هغوی څه رقم ته فکر لري دا ډېر مروجه ده دا فکر په دغه کې چې هله تنګ کالي مهم. مه اغونده ورور او پلار دې څه وایي دغه دې څه وایي که نه مهم. نو دا خبره دغه ده نو دغه سړی د مریانه پلار هم رڅي مریانه سمه ډېره وایي او ورته وایي چې تا ملامتیا دی وه چې ته په کوڅه کې ګرځېدلی که ته کوڅه کې نه ګرځېدلی هغه سړي به ما ته پره داسې خلک لکه هر څوک چې داسې فکر کوي ما پره دا ټول څه رقم ووایم خره دي ووایم داسې یا فکر کوم و یا. که ماشوم له چې داسې ځکه دا فکر یا نورمال فکر نه دی هر که نه څوک ماشوم هېڅ د و ما جرمنیان ملګرو موږ هم داسې غټ شوي یو که نه چې داسې تنګ کالي مه اغونده یا داسې خرګونه دې راښکاره نه شي. اوس چې فکر وکړم زه وایم ولې وړکین ماشوم کې داسې تاسو دا فکرونه فکر نه یي غلط دي او د و نور چا فکرونه غلط نه دي. زه چې اوس زما ملګرو سره به ومه دلته جرمني کې سم سمر کې سم نورمال کالي اغوستل پلار څنګ سره ناست و ولاړ و او ما پره داسې سم بل رقم ترخه درمایلو ته ویلې داسې خرګونه ښکاره کوي خپل پلار مخکې دا خو ښه خبره نه ده. خو رښتینو کې د ما فکر غلط و ځکه مونږ داسې زده کړی دی د مونږ مهم. کلتور کې نه و پوهېږم زه فکر کوم دا لږ غلط شی دی خو دا و خپل فکر مې ده کیدای شي نورو لپاره صحیح فکر دی. خو دغه شیان دي چې هغه ماشوم له من دغه شی ورکوي دا احساس ورکوي چې یاره ته اوکې نه یې که نه ته صحیح نه یې تا کې غلطي ده او که هغه ماشوم کلن وي که اته کلن وي که 10 کلن وي که نه ته غلطه یې خصوصا جلکیانو کې که نه ته غلطه یې او ته باید هر څه د صحیح واغوندې هر څه د صحیح دغه کې که نه دا خو سړیان دا چې ډېره یا مورګانې یا پلرګانې چې مونږ له دغه زده کوي هغو باید هغه نورو سړیانو له هغو ته باید په غوسه شي او هغو ته باید ووایي چې ته څوک یې چې داسې فکر کوي یو ماشوم نه ته چټلېدل لیونی یې او نه هغه ماشوم وشرموي ځکه دا و دا خلک کوي وړوکي ماشومان شرموي ورته وایي ته ولې داسې کالي اغوندې ته ولې داسې ګرځې ته ولې داسې کوې خو ټول فساد غټانو کې دی یو و ماشوم بېګناه په دې دنیا له راځي. یا لکه پاک دی هر فکر غلط فکر ښه فکر هر شي نه پاک دنیا ته رسي او به لکه دغه ورنه جوړېږي کوم شی چې ورنه موږ خپله دغه کوو که نه ښه بیرته کیسې ته رڅو دې باره کې کولی شو موږ لایف کې هم بحث وکړو خبرې وکړو نو وښه کله کنه چې مونږ ټیک ټاک ته راشئ مونږ هلته راپره د مونږ کیسې باره کې بحثونه کوو. د مونږ پخوانی قسمت کوم و ګابریل فرناندس پخواني او مهم. هغه هم یو ماشوم و دونه ډېر ویلې مور او پلار نه خوړلی ده چې مړ شولو بیخي او به مونږ داسې 2 ساعته ټیک ټاک کې لایف کې یو او څوک د مونږ اورېدونکي چې دي هغو سره به بحث کوو مونږ ورنه پوښتنه کوو تاسو ماشومتوب کې څنګه و او ډېر خوند کوي ځکه مونږ خپل خلک هم پېژنو خبرې ورسره کوو او ډېر یا هر څوک چې اوس زموږ لایف ته راغلو هغه ټول ویل خوړی دي وړکینتوب کې مهم. او زه ما پره دا ښه
ماله سم ډېر خوند راکوي چې تاسو غواړئ موږ سره کیسې وکړئ بیا دې موږ ټیک ټاک ته راشئ څوک ته ماما دی او هلته موږ سره لایف خبرې وکړئ. و اوس تا اعلان وکړلو د منګي دغه دپاره زه اوس به بیرته اعلان او هر څه نه به راوځو. نو دا مریانې چې کله داسې لږه لږه غټېږي که نه لږه لږه داسې ځوانۍ کې راځي هغه غواړي چې کور نه بیخي وتښتي هغه نور دغه برداشت نشي کولی دا ویل ټکول د قیدګیري هېڅ شی هم نور نشي تېرولی هغه وایي چې زغملی هغه وایي چې بس مقصد لاړه شمه وتښتمه که نه. نو مهم. په 14 کله چې دا 14 کلنه یي په دې وختونو کې د هغې نه لږ مخکې دا یو وړکی پیژني خپل همصنفي پیژني هغه سره رفت آمد کوي څو ځله یو بل ګوري ایسته ماشوم یې ورنه دغه کېږي په 14 کلنۍ کې د دې اول ماشوم دنیا ته راځي اول ماشوم پیدا کوي هغه یوه جلکۍ ده او دوی ورته کریستینا نوم ورکوي. نو چې څنګه دا ماشومه پیدا شي بس دستي دوی فرزندي ورکوي فرزندي ځکه ورکوي چې ځکه مریانې د وخت کې خپله چا خبره یوه ماشومه د 14 کالو ده که نه نو یو هم د ماشوم مسؤلیت په غاړه باندې نشي اخیستلی غواړي د ماشوم دغه کې که نه فرزندي بل چاته ورکړي هغه فرزندي ورکړي دا بس ګرځي 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 2 کاله وروسته دا یو بله لور یو بل ماشوم را پیدا کوي خو د بل مهم. سړي نه نو بل سړي نه دا ماشوم را پیدا کوي او دام د وخت کې آماده نه وي د وخت کې دام دا ماشوم اخلي د دې سړي مور او پلار چې کوم دي د هغې ته یې ورکوي مهم. د هغې جلکۍ باندې نتاشا نوم کیږي بس دا نور لکه بې سرنوشته مکتب یې نشته کار یې نشته د صحیح دغه نه لري هېڅ شی هم داسې دغه نه لري که نه نو 4 کاله وروسته دا یو سړی پیژني د کریستیان بیت هولټ په نوم باندې او یعنی په 22 کلنۍ کې او د مهم. هغه نه د دې درېیمه لور انا پیدا کیږي مهم. د کله چې نومه انا انا. پیدا شي او کله چې انا پیدا شي دا خپل ماشومان بیخي سوچ قطعي بندوي که نه دا وی چې راتلونکي کې زه بیخي بالکل ماشومان نور نه غواړم په 22 مهم. کلنۍ کې دا فیصله کوي ماشوم ځای بیخي ور دغه کوي چې زه نور ماشومان پیدا نه کړم وباسي. مم. او دې دپاره وایي چې زه انا ساتمه انا زه غواړم خپله یې غټه کړمه او لکه نورې دواړه مې ویر کړلې خو انا غواړم وساتمه نو دوی دا وړکۍ کورنۍ کریستیان او مریانه او وړوکې انا دوی لوبیک ته کډه کوي او کریستیان هغې وخت کې دغه کنایپ دا میخانه مې چې مخکې یاده کړله هغه مهم. اخلي او هغې کې کار کوي هغه تر اوسه پورې دغه میخانه په غیزي کې شته د لوبیک کې هغه کنایپ خو هغه هلته نور کار نه کوي هغې نه بعد. نه خو ها. هغه کنایپ یې شته ده نو دا میخانه اخلي او د انا تربیه او هر څه چې دي که نه دا ټول مهم. د مور ته ورپرېږدي لکه د مریانې اصلي وظیفه صرف دا ده چې انا باندې پام وکړي او هغې سره وي او کنایپ کې کار وکړي. خو د اوره کنایپ کې ورباندې کار هم کوي باید کار وکړي. و باید کار وکړي دغه مې اوس ها. خبره کوله کنایپ کې ځکه دوی دواړو جنگ ډیر دی هغه یې نوې جوړه کړې ده مالي مشکلات یې ډیر دي شیان یې ډیر دي نو ځکه دوی داسې کوي چې مریانې باید کنایپ کې هم کار وکړي او لور باندې هم پام وکړي دغه د مهم. لاسه هغه اولنۍ خبرې له بیرته راځمه چې انا هره پیره د دوی سره په کنایپ کې وي هماغه لاندې ځي کې میز لاندې ویده کېږي همالته ګوډیانو سره لوبې کوي که هغلته اواز جګ وي ټیټ وي هر شی چې وي که نه انا هماغه ځای کې دوی سره وي لکه افغانان ماشومان هر واده کې چې هر واده کې شي مال هم داسې دا مثال فعلم ذهن ته راغله. ما ولاکه دا د لاندې. مجرمانو ملګرو د ما یو ملګرې ده هغه یو ماشوم لري هغه معلمه ده ایټالوۍ ده هغه باندې نه ارځي ماښام کې هغه وایي د ما لور باید 8 بجې ویده شي هغه سرګیدی له نه ځي واده له نه ځي هغه وایي د ما لور باید 8 بجې غلې غلې ویده شي زه نه غواړم د هغې ورځ خرابه کړم او بیا زه چې موږ ماشومان له ګورم لکه واده کې چې چېرته ګرځي میز لاندې پراته وي میز لاندې کشکې میز پاسه میز لاندې چوکۍ نو یو چوکۍ باندې کله 2 چوکۍ باندې ښه وبخښه خیر دی ووایم کیسه دې خلاصه کړه. نو انا به هر وخت کې دا دوی روزمره کار و چې هغه به دوی سره کنایپ کې ویده کېدله را به یې وستله سبا له به هغه به مکتب ته تلله بیا به سم ډېر جنجال و نو یوه ورځ مریانه ځان سره وایي چې داسې خو نور هره ورځ نه کېږي که نه جنګ هم د خپل میړه سره هره پیره سم ډېر راځي چې دا باره پیره موږ سره کنایپ کې دوی داسې ملګري غوندې خلک وي
د دوی کلک ملګري وي، هغه ښځه او مېړه نو دوی وې مریانه وې چې د خپله لور انا به هغوی له ویر کړم چې هغوی ورباندې پام وکړي که نه. ښه. داسې به ویر کړم ځکه دا دې نه چې کنایپې کې موږ سره رپېرئ هغلته به یو ښه دغه ولري، لکه په ارامه به ویده کېږي، په ارامه به دغه کېږي ځکه موږ دواړه اوس دې ته اماده نه یو، دغه نه یو. نو سم ډېر جنجالونو سره اخته یي، د مور په رول کې چې دا نوې راشي که نه. دې د لاسه دا سمه وروسته ډېره کریټیک لاندې راځي چې وایي چې تا یو ماشوم دم سنبال نه کړلی شو، ته هېڅ ښه مور نه وې، هېڅ ښه دغه نه وې که نه. دا خبره دې باندې ډېر به انتقاد نیول کېږي، کریټیک ورباندې نیول کېږي. نو دا د مریانې کیسه وه. دا مریانه وه او د ښه، خو هغه لور یې بیا هلته بوتله پر هغه ملګرو کړه؟ نه بیا یې بونه تلله. لکه هغه هماغې سره وه، ای دې دا تصمیم ځان سره یې دا تصمیم نیولی و چې ښه، دې داسې نه بعد اوس و خو هغه خو هغه مړه بیا مړه شوله شوله بیا ښه. که نه. و نو دا بیا رجیږي کله چې دا سړی د سړي محکمه روانه یي، د مریانه خو ونیول شي که نه، دا رڅي په هغه سړي باندې ډزې کوي او هماغه پولیسو ته هماغه خبره کوي چې کشکې مې په سر باندې ویشتلو، ما غوښتل چې دا په مخ وولم، دا خنزیر ما غوښتلو چې په سر باندې وولمه، مخ باندې وولم، دا مړ شي، خدای دې وکړي چې مړ شوی وي. او تومانچه هم داسې خطا کړي لکه دغه یي که نه. نو اوس به دا شی چې وشي جرمني کې د حد نه ډېر ډسکشن لکه بحثونه راپورته شي که نه. د هغه داسې ځکه هغه راپورته شي ډېره ښایسته هم وه که نه؟ هغه بیخي ډېره ښکلې وه، موږ به یې عکسونه واچوو یا داسې ده تر اوسه پورې خو مړه نه ده؟ مړه شوې ده، وخته مړه آخه، شوې ده. نو وایي ښه به یې کیسه دې خلاصه کړم. ډېره ښایسته ښځه وه، ځکه خلک ډېره هم ویله ښایسته چې دا څونه ښایسته ښځه ده، داسې کار یې وکړلو. هغه ویډیو مې شته ده که نه چې د دې باره کې به 2 فلمونه جوړ شي او کتاب د خپله کتاب هم لیکي، دغه هم لیکي. د خلکو دغه په 2 حصو کې تقسیمیږي. یوه حصه خلک جرمني کې وایي چې یاره دا ډېر ښه کار یې وکړلو، مورګان یې وایي چې دا ښه کار وکړلو، ډېری پلرونه وایي چې ښه کار یې وکړو، موږ هم همدغسې کار کولو، که زما لور سره یو څوک دا شی وکړي ما هم دا کار کولو. او یوه حصه خلک وایي چې یاره نه، که هر یو داسې رجیګ شي او داسې بدلې اخلي او خپله څوک مړ کوي، ګډه خپله وډه څوک دغه دنیا کوي، به وي. ګډوډي جوړېږي، بیا خو جرمني حکومت بیخي نه دغه کېږي، ډیموکراتي پکې نشته، هېڅ شی هم نشته دی. نو د دې ته دونه ډېرې دا چې کله زندان ته لاړه شي، یو ټولنه یو وړکی دغه جوړېږي او هغې باندې لیکل کېږي مرستندویه داسې بنسټ غوندې جوړېږي. هغې باندې وایي چې دغه باید راخلاصه شي، مریانې باید راخلاصه شي او د دې دپاره کومکونه راجمع کوي. په یوه هفته کې دې ته 1,00,000 مارک جمع شي. هغه 1,00,000 واه! مارک باندې دا دغه کوي، دا خپل وکیل او د دې خلکو پیسې باید ویر کړي که نه. نو د دې محکمه روانه یي، دته اوس دا د دې د وکیلان وایي چې دې دا تصمیم دفعتن یې ونیولو. لکه پخوا دې نه و ویلي چې زه دا سړی مړ کومه. دې دفعتن وویلې چې یاره زه صحیح ده، یو دم یې تومانچه راوباسله که نه. او دې خپله ټولو ته دا خبره وکړه. د دې خبرې ښه والی دا و که دې مخکې ویلي وای چې یاره ما یې مخکې نه تصمیم نیولی دی، نو د دې سزا به مې بیخي ډېره وی که نه. ځکه به یې وي چې تا خو دا مورد دی، دا خو تا مخکې نه پلان کړی و، du hast es vorher alles geplant. خو دې وویل چې نه ما دفعتن وکړلو. یو دا شی، بل محکمې ورته وویل چې تا دا سړی د شا د خوا نه وویشتلو، ځکه هغه هېڅ ځان نشو بچ کولی. konnte sich nicht verteidigen. ځکه دا زه Heimtücke پوهېږم دغه چې دی که بچ نه. کړی شی دی، ولې په Ach جرمني کې so, یې پراته وی. داسې دې راته وکتله ما یې والله ته اوس پوه نه شوله خوب چې پړسي ځکه زر کوه کیسه دې خلاصه کړه جنۍ. موږ ډېره بد لایف هم رڅو. نو محکمې قاضي وویلې چې دا 2 دغه دي که نه، یو تا دا مخکې نه دغه دې کړی دی، کیدلی شي مخکې نه دې تصمیم نیولی، دا وړوکی تومانچه چې د ځان سره راوستلې ده. ځکه دا مې یو سوال و چې تا څنګه دفعتن دغه کوې چې ته محکمې ته ځان سره تومانچه راوړې. د دې کیسې نه وروسته په محکمه کې هر پیره تلاشي کېږي. اوس داسې نه شي کولی چې محکمې ته همداسې ننوځو، خو هغې وخت کې دا شی نه و. هغې وخت کې ته همداسې محکمې ته تللی شولې. یا ځکه هره دې پره دا یو شی کېږي چې هغې نه بعد سم ډېر شیان بدلېږي یوه د پره. دغه کیسې نه دغه قانون بدل شولو د کیسې نه وروسته. نو ډېر پوهان وایي چې مریانه دا تومانچه دونه وړوکی وه، هغې وایي چې دا هغه پوهانو ویلې
چې هغه باید مخکې نه دې تومانچه باندې سمې ډېرې ډزې کړي وي، لکه übung یې کړی ټرای کړی وي چې یو څوک وولي ورباندې کنې دونه نږدې لکه 3 متره فاصله نه ته داسې ویشتل دې نشو کولی. محکمه مریانو ته د 6 کالو سزا وراوړی. واو! دا هم ډېر دی. او هغه ورته وایي چې بس 6 ولې؟ کالو سزا دغه دپاره چې هغه سړی تا د شای خوا نه وویشتلو، تا قانون خو په خپله 6 په لاس کې کاله خو واخیستلو 6 کالو دپاره. خو یا خو 2 کاله نه بعد ووتله؟ 2.5 کالو نه بعد. آفرین! ځکه مریانې مخکې هیڅ جرمونه هیڅ شی نه و کړي، یو دا شی او بل هغه په محکمه کې سم ښه چلند کوي ټولو. محکمه کې نه زندان کې چې وروسته یي سمه ډېره ښه ښځه یي که نه بیخي ډېر لکه هغه خو همداسې نه ښه دغه وه، نو ځکه هغه 2.5 کاله نه وروسته بیرته یې زندان نه راوځي. او به کله زندان نه مړه کېږي؟ صبر وکړه که نه. زندان نه چې کله دا راوځي نو سم ډېر خلک غواړي چې دې سره خبرې وکړي، د دې کیسه واوري، د دې دغه واوري. دا خپله کیسه په مختلفو رسنیو باندې خرڅوي او 1,00,000 مارکو په بدل کې دا خپله کیسه خرڅوي. هغې کې د دې هر شي باره کې معلومات ورکول کېږي که نه. هغه دا ټولې کیسې چې اوس ما وکړلې دا ټولې هماغه کیسو کې راوځي بیا وروسته هماغه ریپورټونه ورباندې جوړېږي دغه جوړېږي. دې شي نه خوند اخیستلو چې دا ځکه دا خو ډېره ښکلې وه لکه ماډل غوندې وه که نه چې رسنیو منځ کې دغه کي دا ایسته خپل 2 بکسه راخلي، نور وایي چې دا هر څه یې ما پاره ډېر دي که نه، لور مې نشته دی، ژوند دغه شو، مېړه نه بیلېږي، هر څه یې بیخي دغه کېږي. 2 بکسه راخلي، خپل کالي راخلي او ځان سره یو ټیپ ریکارډر او داسې شیونه راخلي ځي سیسیلین ته، هغه هلته کډه وړي، بس هملته به ایټالیا له واوسېږي. ایټالیا ته هملته ځي او هلته یو کتاب لیکي پالرمو میا میامار. میامار دا شی لیکي که نه. پالرمو معنی لیبیو داسې یو شی معنا لري لکه چې هغه کتاب پالرمو لیکي ښار دی ایټالیا کې. هغه کتاب لیکي او هغه کتاب لکه اصلي خپله کیسه ده خو هغه لکه 3 نفر باره کې لیکي که نه، لکه یو بل چا باره کې چې لیکي هغه کتاب لیکي او ټول خپل ژوند نور هملته تېروي. خپله دا دغه روزمره خرچ او دا شیونه هغه مېړه نه چې بیله شوې وه هغه باید ورته ورکړی و که نه، هغه ورته خپله خرچه ورڅه ورکوي. Unterhalt. او دلته قانون دی چې اوس ښځه او مېړه بیل شي، که ښځه ډېر معاش ګټي ډېر دغه ګټي نو مېړه له به یې ورکوي، که مېړه یې ډېر ګټي پیسې دغه کوي نو بیا به ښځې له ورکوي که نه. خو نو ټول ژوند پاره نه څو کالو پاره ته نباید څو ورکړي. کال تر چې څو هغه پورې هغه بل نفر دې وخت کې وخت ولري چې خپل ځان له کار وکړي او و یا. او دا په دې وخت کې یو بل سړی پیژني، هغه سره یو ځای کېږي، هغه سره واده کوي که نه، خو بیا هغه نه هم بیلیږي، هغه سره هم ژوند دغه نه دی. نو دی وی چې په دغې ځي کې اول ځل دپاره زه خپل ځان له راغلمه. هغه کتاب کې هم دا خبره کړې ده چې اول ځل دپاره ما خپل ژوند مې خپل ځان دپاره وکړلو. ما ژوند کې یو هم داسې سړی نه و چې هغه ما سره کومک کړی وی یا ما سره داسې یو سپورټ غوندې وی. معنی هغوی ته دا ما ده چې ښځې واده په کار نه ده چې یو هغې کتاب وې ته زه د ولیکي بغیر د خپل سړي ځان نه بغیر د سړي نه بغیر د هر څه نه خوشحاله یم دغه یمه. بالاخره دې ته کریپس پیدا کېږي، سرطان کېږي. او دا چې کله سرطان شي هغلته یوه کلکه ملګرې پیژني، دا نو بیرته رڅي هغې نه مخکې اول رڅي بیرته جرمني ته راشي. دلته د دې یوه ملګرې په خود هماغه په پالرمو جرمني کې ته ځي دلته ډاکټران سم دي. ایټالیا کې خو ولا قسم کني ولا سبب به د کارتلا اخره کې دماغ خپل دغه د فکر وباسلو. داسې دی که نه. دې له چې دا مرض پیدا شي نو بس بیا یوه کلکه ملګري هملته ایټالیا کې پیژندلي، هغه راځي هغه دې سره یو ځای اوسېږي، دې له هماغه د مریضۍ پیسې ورکوي او دولت نه پیسې اخلي، کومک ورسره کوي. دې وخت کې هم دا یو رسنۍ سره خبرې کوي وایي چې زه مې خپل ټول دغه حقوق په تاسو باندې خرڅومه، ایما ژوند تر اخره پورې ما سره دغه شئ لکه ملګري شئ، ایما ژوند ریکارډ کوي، ثبت کوي، دغه یې کوي. نو دا تر اخره وخته پورې هغې جنازې او دغه فلمونه یې مې شته دی، موږ کولی شو لږ لږ یې بیا درته واچوو. د اخر د مریضۍ وختونو فلمونه یې مې شته دی. نو یو ریپورټ والا ورنه پوښتنه کوي چې که ته اوس حالت کې وې او اوس بیا داسې یو کار وشي تا به اوس خود ته به یې دغه کوله. کار څه کول تا کولو دا کار. بیا هغې وویلې چې ما خامخا دا دغه کولو
څه ورته وایي، خو کیدلی شي هغه مې مړ کړی مې نه وی، ویشتی مې نه وی. هغې وخت کې زه اهم. بل رقم ته دغه ومه، ما نه غوښتل هغه سړي غوښتل چې ما لور په باره کې دروغ خبرې نشر کړي او ما نه غوښتل چې ما لور یو ځل بیا دروغ خبرې لکه په میدان ته راوکاږل شي. دا مې إمم. بالکل نه کول. خپلې لور دپاره مې خامخا درېدلمه، خو کیدلی شي هغه مړ کړی مې نه وی، پرېښی لکه مې وی بل قانون رقم ته ته. و. و هغلته مې بیخي بل جوش و، بله جذبه وه، بیخي بل رقم ته ومه. خو زه خو فکر کومه سم کار یې وکړلو. یو دا او بلې بیا یو شو کې وویلې د هغې نه مخکې چې دا سرطان چې یو شو کې وویلې چې دغه دې چې دا سړی مړ کړلو دا یې دې مخکې نه پلان کړی و. دې نه مخکې نه خود یې پلان تومانچه کړی و، دا اخیستې خو وه. داسې وی خو دا سړی ځکه نه مونږه کوي. ما یې دې اوه! دپاره وې چې ما دفعتن دا مړ کړلو ځکه چې دې سزا کمه شي. دې د لاسه دې ته شپږ اوه! کاله ویر کړ. کوم هغسې ویلي وی چې یاره مخکې نه مې پلان کړی بیا کېدلی شي 15 کاله وی. 15 اوه! او Heimtücke. Mhm. بالاخره مریانه بخمايه د دې ټولې سختیانو هر شیانو د لاسه په 18 د سپتمبر 1996 کال په لوبک کې مړه کیږي. د سرطان د لاسه یعنی د 40 کالو وه. ښه. دا دې کیسه وه. دا کیسه وه. دې کې خو دونه ډېر جرمونه نه وو. دې کې ټول نه غټ دغه دا شی و چې دا جرمني کې دونه هیپي نه و اینډ و. شوی. که نه دا خو ښه کیسه وه. زه ایله په فکر بله کوم زه سمه فکر ښځه کوم دې دنیا کې پیدا شوله. یا ایتا په نظر باندې ته وایې چې دا ښه کار وکړو نو. اوه! خود. بالکل ما هم داسې کول چې ما لور لرله. زه خو ماشومان نه لرم خو چې ماشوم لرله دی. مې لرل به مې کول و. فکر خدای کوم دې و. وساته. اوس خو تومانچې نه پرېږدي. اوس ها؟ باید بله چلند اوس خو تومانچې نه پرېږدي. اوس باید بل اوس نه چلند ته تومانچې پیدا کړو. پرېږدي نه دغه پرېږدي څه هېڅ شی ورته هم نه وایي پرېږدي. هېڅ شی هم نه پرېږدي. اوس تلاشي کوي ځکه دغه قانون د هماغې وخت نه بعد راووتلو. یوه بله کیسه هم جرمني کې شوې وه چې هغلته یوه ښځه راجیګه شوله د یو څو سړیانو سره یو ځای خپل همسایه یې راونیولو او یو چېرته یې داسې ګوشه ځي ته یې بوتللو لرې ځای ته او هلته یې راونیو هغلته یې دونه وویلو چې سم تر مرګه یې نږدې کړلو ځکه هغه سړي په موبایل کې د هغې د ماشومې لور لوڅ عکسونه وو. زه نه پوهېږم چې کوم ځای نه به یې راپیدا کړي وو، کوم ځای کوم باندې ځای به نه یې یې دغه کړه کړي وو. او دو کوم ځای نه او پوه شوله ورباندې. دې ښځې دا دې ته بل چا کیسه کړې وه او دې دا پیدا پوه شوې وه چې د په موبایل کې د ما د لور عکسونه دي. نه پوهېږم اوس خو انټرنیټي زمانه ده. خو نو څه هغه رقم یې سخت کړي لکه چې دوش کې یا سپورت کې یا باندې بیچ کې؟ کېدلی شي یا به په انټرنیټ باندې به جوړ کړي وو، کېدلی شي نورمال داسې ها. نورمال دغه و. نورمال خو زه اوس نه وایم خو هغه داسې دغه و چې لوڅ غوندې عکسونه کیدای یې شي وو. خپل ویلې کې داسې اوبو کې یا لوبې کېدلی کولې شي و داسې یا په شی. پټه ورنه وباسلي. دا کیسه دونه دغه نه ده خو صرف دغه 2 کیسې معلومې دي که نه چې هغې ښځې هغه سړی دونه ډېر وویللو چې بیخي تر مرګه نږدې کړلو. هغې وویل چې ته څنګه ما آفرین! لور چې ما لور ما هم عکسونه داسې څنګه تا کوه. سره دغه دي. او یو د مریانه بخمایه بیا کیسه بیخي ډېره مشهوره شوله ځکه چې هغې د محکمې منځ کې قانون د دغه منځ کې یو سړی وویشتلو. دې د لاسه دا دغه و. نو دا کیسه به مونږه دپاره ټولو دپاره ډېر بحثونه به دغه کې مونږ به بحث ورباندې وکړو. دې کې ډېرې موضوعګانې وې چې هغې باندې بحث کوو. یو هماغه د ماشومانو د ویلو ټکولو موضوع وه. یو د مونږه چې دی ښه کار وکړلو که بد کار یې وکړلو. بله دا وه چې هماغه د تجاوز کیسه وه یا څه رقم کالي واغوندې څه رقم کالي وانه غوندې ملامتیا چاله ویر کړې څه رقم یې نه ویر کړې که نه مخکې چې تا دې باره کې خبرې وکړلې. نو ډېرې موضوعګانې دي چې دې باره کې خبرې وکړو او دغه وکړو. د ښځې ویلو باره کې چې ښځه ویل ټکول کور کې څه رقم ته دي دې باره کې کولی شو خبرې وکړو. دا واسې مونږه کیسه وه. که غواړئ د مریانه بخمايه باره کې 2 فلمونه هم جوړ شوي دي. هغه فلمونه کولی شئ وګورئ. یو فلم دی اناس موته او هغه بل فلم دی keine Zeit vertränen. دا دواړه فلمونه کې د هغې کیسه یو فلم لکه چې په یوټیوب کې مې شته دی keine Zeit vertränen نو هغه کولی شئ یوټیوب کې مو وګورئ. د هغې ژوند باره کې په 1984 کې دا فلمونه راووتل د هغې په ژوند په هکله جوړ شول. یا دا کیسه وه. دا کیسه خدای وه. دې وکړي چې دا خوښه شي. تاسو ته ښه چې وختونه خوښه هم نه غواړو. شوله مونږ لا یې څه مونږ تر خپلې دې هم دمه کیسې پورې کوو. بیا هم مننه چې راسره وئ. د مونږه حجرې ته راغلي وئ. مونږ سره هم کیسه واورېدله.
موږ سره هم چای وڅښلو او کله کله راشئ موږ سره کیسې وکړئ. د موږ حجرې ته راشئ، موږ سره کیسې وکړئ، خپلې کیسې، خپل انتقادونه، خپلې شیان موږ ته کولی شئ. د موږ ایمیل باندې څوک دی mama@hotmail.com باندې راولېږئ او د موږ سره په ټیک ټاک، یوټیوب، انسټاګرام او فیسبوک کې کې ملګري شئ. د موږ لایف ته راشئ او موږ سره مننه. تاوده بحثونه وکړئ. مننه، ښه وختونه. ما سره بحث مه کوئ، زه غوسه کېږم. تر بیا پورې. بای موږ ته بای. یخ شولو، زه به اوس چای وڅښم. تا خو یو غړپ هم نه وڅښلی. هو